تاسو چې دوه ورځې په هاسټل او کالج کې یو نرسۍ کې تیرې کوي الان کې جهل دی ABC ته چا علم ویلی 1 2 3 ته چا علم ویلی دي 1 دونی دونی او 2 دونی 4 ته چا علم ویلی دي دا علم نه دی او نه په دې باندې چا د علم خدمت کړی دی 1 دونی دونی علم نه دی 1 دونی دونی جال د پیسو ګټلو یو مهذبه طریقه ده لوارتوب په لوارتوب کې لواری ګټي په ترکاڼتوب کې ترکاڼ ګټي او دې چې کوم دنو په مهذبه طریقه باندې انجینیر شون انجینیر سي خو ترکاڼي کوي و علم زده کا خو عمل ور باندې وکا علم وکا خو عمل ور باندې وکا ګران بیا اصلاح د بل ور باندې وکا ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې تاسو مونږ ته دا واضح کړه چې ABC او 1 2 3 دا علم نه دی او الف با تا ویل دا علم دی ماشاءالله زه اکثر د ملګرو سره په دې خبره باندې ورانېږم جګړه م ورسره کوم انخلم هم ورسره چې ملګري ما ته اکثر وایي زما چې کوم د عام ملګري وي ما ته وایي چې ستاسو د مولیان د تعلیم ډېر خلاف وي نو زه هغوی سره انخلم زه وایم هلکه تعلیم خو تعلیم وي تعلیم څه ته ویلی کېږي علم دی علم رڼا ده هغه که په هره طریقه باندې وي هغه که د ABC په لار وي هغه که د الف با تا په لار وي هغه که د 1 2 3 په لار وي خو انسان چې په انسان کې شعور راولي او په انسان کې عقل راولي نو هغه علم دی او علم د دغه ټولو څیزونو مجموعې ته ویلی کېږي زموږ په مدرسو کې په متوسطه کې هم ABC هم پړاویږي الف با تا هم پړاویږي 1 2 3 هم پړاویږي او 2 دونې 2 او 4 دونې 8 دا ټول په هغه کې پړاویږي زموږ په مدرسو کې مولوي صاحب پته نه لګي چې ته د کمې مدرسې سره تعلق ساتې ستا مخکې بیانونه ما نور هم کتلي دي ته ماته دونه اندازه ده چې ته د پنجپیر سره تعلق ساتې خو د پنجپیر چې څومره علما کرام دي نو ما اکثر فکر کړی دی دغه خلک دوی دنیاوي تعلیم دوی سره نه وي اخروي تعلیم دوی سره وي او دیني تعلیم ډېر زیات وي ورسره خو دنیاوي تعلیم دوی نه کوي نو پته نه لګي چې زموږ د بعضې مولیان زه په مسلکونو په خبره کې نه راځم او نه زه د مسلکونو باندې د چا سره اختلاف کوم خو صرف دومره وایم چې که تاسو د دنیاوي چې تر څو تاسو دنیاوي تعلیم نه وي زده کړی نو ته دیني تعلیم نشئ زده کولی د دیني تعلیم دپاره به اولنی شرط دا دنیاوي تعلیم دی دنیاوي تعلیم دومره ضروري دی څومره چې دیني تعلیم ضروري دی او دیني تعلیم دومره ضروري دی څومره چې دنیاوي تعلیم ضروري دی دا دواړه یو بل ته لازم او ملزوم دي که چېرته هم په دې کې یو څیز نه و یو څیز کمی و پکې دینی تعلیم و او دنیاوي تعلیم نه و هغه سړی به بیا داسې خبرې کوي لکه دې مولي صاحب چې کومې خبرې وکړلې زه هر قسم زما د دې ویډیو تعلق د څه اختلاف سره نه دی زه دغه مولي صاحب سره څه اختلاف هم نه کوم بلکې زه صرف دغه یوه خبره چې زه نن ناکام شوم په خپله دعوه کې په خپله خبره کې چې ما ته به ملګرو وي چې ستاسو مولیان دا د تعلیم خلاف دي د دنیایي تعلیم خلاف دي ما به ورته وی نه هلکه زموږ مولیان خو په مدرسو کې هم دغه سبق ښایي ABC هم پکې ښایي الف با تا هم پکې ښایي دا ټولې خبرې هلته کې ښودلی کېږي په مدرسو کې د مدرسو نظام او البته د مدرسو د سټوډنټانو ناسته پاسته او د کالج او د یونیورسټو د سټوډنټانو ناسته پاسته کې فرق شته ځکه چې دې خوا دیني ماحول دی دې خوا دیني ماحول نشته صرف خبره دا ده نور دې ټولو ته چې راټول کړي په مجموعي طور باندې دې ته علم ویلی کېږي خو چې زه دغه کومو ملګرو ته ملامت راغلی یم د هغوی نه زه ډېره زیاته بخښنه غواړم چې زه په خپله وینا کې دروغ وم ما ته څه پته وه چې زمونږ په مولیانو کې د داسې قسم خلک هم موجود دي چې هغوی دیني تعلیم خو کړی وي خو د دنیاوي تعلیم خلاف وي مکمل بایکاټ وي د هغوی نو په هر حال زما دا خبرې که په چا بدې لګېدلې نو هېڅ خبره نه ده ځکه چې زه ټول عمر هغه خبرې کوم چې کومې خبرې سپینې نو نن مې هم دغه خبرې وکړې او ما چې وویله چې زما دا خبرې سپینې دي نو په دې باندې به هم ځینو ملګرو له قهر ورغلی خو به هر حال زه دغه خبرې نه مایند کوم نه زه کمنټونه ګورم ما ته اکثر ملګري دا خبره کوي چې ستا په کمنټونو کې تا ته کنځل کېږي دا کېږي زه وایم وروره کېږي به زه که کمنټونو ته ورشم وګورم زما لا ټینشن په هغې زیاتېږي نو ښه دا ده چې اډو یې ګورم هم نه نو بس زما د خپل کار سره کار دی زما مطلب شعور خپرول دي ما سره په پیج کې چې څومره هم کسان وي هغه کسان زما یو ذمهواري ده دا د الله پاک په ما یوه ذمهواري ده چې زه دغې خلکو ته ښه خبره ورسوم دغې خلکو ته د هدایت خبره ورسوم نو زما کار دغه دی ځکه چې زما سره څومره پال ورځي د دوی تپوس په زما په ورځ د آخرت کېږي چې تا سره دومره خلک وو دومره خلکو ته ستا خبره رسېدی شوه تا ولې نه ده رسولې په هر حال هر چېرته چې یې خوشحاله و آباد شئ